لك دا ستا دپاره شرافت دی. حافظ ابن کثیر رحمه الله نقل کړي دي چې ذکر نه مراد شرافت دی، عزت لك و شرافت لك ولقومك وسوف تسألون. او ستا د قوم دپاره عربو د هغې دپاره هم دا شرافت دی چې الله رب العالمین په ټولو دنیا کې تاسو او د مکې خلکو او عربو تاسو انتخاب کړئ، ستاسو په لغت باندې، ستاسو په ژبه باندې، په لسان باندې الله نزول د قرآن وکړو. الله رب العالمین په دې ټولو اماکنو کې ستاسو کله مکه معظمه هغې د قرآن د نزول لپاره هغې مرکز وګرځولو. زما ورونو دې وجه نه کوم ځای چې الله رب العالمین قرآن نازل کړی دی هغې ځای له الله شرافت ورکړی دی چې مکه معظمه ده. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. الله رب العالمین چې قسم کوي چې رب العالمین په څه باندې قسم کوي نو هغه به شرافت د عزت والا وي. هغه قوم چې الله رب العالمین په دې ټولو انسانانو کې د هغې نه چې دی د نزول یعنی قرآن پکې نازل کړی دی هغې له الله شرافت ورکړی دی. هغه لسان چې الله رب العالمین کوم لسان ده چې یعنی په کوم لسان باندې چې نازل شوی دی چې عربیا انا جعلناه قرآنا عربیا. الله رب العالمین فرمایي ما قرآن کریم په لسان عربي باندې نازل کړی دی. د دې د په ټولو ژبو کې دې شرافت دی. دا جنتي ژبه ده. همدغه رنګې هغه چا باندې هغه میاشت کې چې لکه مخکې مولوي صاحب ویلي چې هغه میاشت چې کوم الله رب العالمین په کوم میاشت کې نازل کړی دی قرآن هغه میاشت چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه ده چې آغاز د قرآن پکې شوی دی. ټیک ده په دېرشتو کالو کې تکمیل د قرآن شوی دی خو آغاز یې په میاشت رمضان کې شوی دی. په کومه شپه کې چې نازل شوی دی هغې ته الله قدر شپه وایي انا انزلناه في ليلة القدر. الله رب العالمین وایي ما قرآن نزول کړی دی په لیلة القدر کې. معنا هغه د عزت شپه ده. قدر معنا د عزت شپه ده. داسې عزت شپه ده چې د یوې شپې عبادت پکې د زرو میاشتو د عبادت سره برابر دي. زما ورونو دې وجه نه هغه انسانان هم غوره دي. ما عرض کولو چې رب العالمین یعنی نزول د قرآن چې چا باندې کړی دی الله هغې له عزت ورکړی دی. د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د خلکو زعامت چې به کولو د خلکو مشري چې به کوله د قرآن والا به. ابن ماجه حدیث دی. هغه یو د مکې معظمې یو گورنر د هغه والي د هغه ځای عبدالحارث هغه سیدنا عمر رضی الله عنه هغه ځای باندې دغه مقرر کړی یعنی والی مقرر کړی گورنر. یو وخت ټول عمرا ټول گورنران عمر رضی الله عنه راغوښتلي وو نو دی هم پکې راغوښتلی و د یو څه خبرې دپاره. دی ورته وایي چې ته خو راغله تا خپل جانشین څوک پرېښودل ته من استخلفت على اهل البوادي تا چې دی د مکې خلکو باندې څوک خپل جانشین پرېښودلو. هغه ورته وایي ابن ابزه او ابن ابزه خو زه نه پېژنم څوک دی وایي چې دا هو من موالینا دا هغه کس دی چې زمونږ یعنې دا ازاد شوده ونه دی. عمر رضی الله عنه حیران شو په دې خبره تعجب یې وکړو. مولا على اهل البوادي عجیبه ده تا په مکې په خلکو باندې یو هغه کس چې هغه سابقه حریت نه لري وروسته ازاد شوی دی هغه دې پرې مقرر کړی دی. دونه هاشمیان دي دومره چې د قریش دي دونه خلک دي. عمر رضی الله عنه ته وایي هغه ته جواب ورکوي وایي جی هو اعلم بکتاب الله تعالی الله په کتاب خو پوهېدلو داسې په دې کې څوک نه و زید پوهېدونکی دې نه څوک نه و. وایي ښه عمر رضی الله عنه وایي سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزعو به اخرين. بشکه ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلو چې الله رب العالمین د دې کتاب په عزت په وجه باندې الله ډېر خلک اوچتوي. نسب نه دی مالداري پکې نه وي اوچت نسب نه وي خو د علم د قرآن به ورسره وي. وكنا اذل القوم فاعزنا الله بالقرآن. یو روایت کې راځي اعزنا الله بالاسلام. موږ ډېر ذلیل خلک وو خو الله د قرآن په وجه دغه کړو. زما ورونو دې وجه نه خپل بچیان
دا یو منبع د علم ده. دا مدرسه الله رب العالمین د دې کلي خلکو له اول خصوصا مفتي صاحب دغه سره ملګري استادان بیا د کلي خلک بیا حاجي صاحب چې کوم د دې مدرسې هغه سرپرستي ډېر زیات تعاون هغه کې کوي. الله دې ټول په میزان حسنه کې واچوي چې دا د منبع د علم دلته یو چینه د علم جاری کړی ده. هر هغه څوک چې په دې کې معمولي قدر تمسه کوي که نور هیڅ هم نه دي ماشومانو نه چې دی هغه روټۍ ته وظیفه ورکړي الله رب العالمین دې هغه ټول په دې ولا په میزان حسنه کې واچوي. نو ما اسې عرض کولو چې چونکې د قرآن ډېر زیات یعنی فضایل دي خو دومره آیات نه رهي چې مخکې مولوي صاحب ویلي چې د قرآن والاو ته الله رب العالمین سکون ورکوي. فلنحینه حیاتا طیبه هغه کسان چې د قرآن والا دي الله وایي چې د هغې له به ښایسته سکون زندګي ورکوم. الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په قرآن سره د خلکو ته تسکین راځي. پیسې به ورسره نه وي خو دا ټینشن دا پریشانۍ د کروڑونو روپو خاوندان وي کروڑونو روپو خاوندان وي خو ټینشن پریشانۍ نه دونه ورسره وي چې هغه ډوله د بالکل د دې هغه چې پیلې چې دی هغه په شوق سره نشي څکلی مختلفه پریشانۍ نه وي. خو د الله د کتاب د الله د کتاب خادمان د الله د کتاب چې کوم دی طالبان هغې سره دومره سکون وي دومره اطمینان وي. زما ورونو دې وجه نه د الله رب العالمین د کتاب تعلیم فایده دا یقیني ده. ډېر علوم شته دنیا کې لکه مخکې مولوي صاحب ویلي چې په زرهاو نه په لکهو روپۍ تنخواګانې به اخلي خو سکون سره نه وي. د الله رب العالمین د کتاب ډېر زره داسې خلک تعلیمونه وکړي ډېر بیا یې ام دا ډېر وکړي بیا عجز نوکري نه میلاوېږي سروس نه میلاوېږي ګرځي یو ځای بل ځای. خو یاد لره د الله رب العالمین د کتاب فایده ډېر یقیني ده بلکل یقیني ده. دا دې وجه نه دا دنیا کې نه ده دا ریټایرډ کېدل نه لري تر څو چې خوله کې د ساوه د الله رب العالمین د کتاب فایدې به چې دی ستا ته رسېږي او د الله رب العالمین د کتاب چې دی ثوابونه به تا ته رسېږي. قبر کې راشه وګورئ ابو هريره رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای ابو هريره یا د قرآن طالب جوړ شه یا د قرآن عالم جوړ شه که په دې حال کې تا ته مر راغی د الله رب العالمین فرشتې به راځي ستا قبر ته دعاګانې به کوي او هغه ستا د قبر ته به زیارت کوي. يا أبا هريرة علم الناس القرآن فإنك إن مت وأنت على هذا فإن الملائكة يزار قبرك كما يزار بيت العتيق. وأبو هريرة د قرآن طالب جوړ شه د قرآن عالم جوړ شه که په دې حال کې تا ته مر راغی نو ملائک به ستا د قبر زیارت کوي او دعاګانې به ته کوي وایي به چې دا د قرآن والا دی كما يزار بيت العتيق. دغه رنګې د میدان حشر کې د قرآن فایدې وګورئ چې کله حشر میدان راشي يجيء بالعابد عابد برش فيقال له ادخل الجنة لا بس جنة تزه ويجيء بصاحب القرآن قرآن والا راشد الله بوران دي قيمت بورز بني الله بتقف ودرجة حتى تشفع 10 من أهلك ترسو برش لس كسان زان سر بوزه جنة تبوزه هغه خلک چې په هغه باندې د جهنم فیصله ده د قرآن څونه برکت دی. نبی اسلام فرمایي د قیامت پر ورځ باندې به قرآن والا راشي یجو بصاحب القرآن قرآن والا چې قیامت پر ورځ راشي قرآن هم دغه وخت کې مستحضر حاضر بشي و یا ربي حله الا خسته یک خسته زی په دنیا کې په خوش اوازې سره په خسته اواز سره رستلمه ربا ته اوستم خسته فیلبسو تاج الکرامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د تاج د کرامت بوته واچول شي بیا به یا ربي زده ربا دی باندې ز اکتفا نکوم یو کرا نور مل دا عزت زید کا خایز زید کا فیلبسو حله الکرامه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به ته جوړه د عزت واچول شي بیا به یا ربي ارضی عنه ربا راضي شترنه بیا به ته ورزه جنت په درجه حاصلوه. يو أثر د علي رضي الله عنه ده وأن درج الجنة على درج آية القرآن د جنت رګرېلې جنت کې چې کوم مراتب دي په اندازه د آیاتونو د قرآن دي شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دي نو شپږ شپېته چې کوم دي مرتبې درجې په جنت کې دي دا هیڅ څوک نشي حاصلولی اخره پورې یو صاحب قرآن به حاصلوي. نو دا څومره لوی مقام دی
یو خبره دی طالب العلم ته کوم چې ورونو یو خبره چې مخکې هم دلته پې شیوخ کرام پې هلته خبره وکړله چې د استادانو توقیر دی الله به ستاسو علم کې الله برکت اچوي چې تاسو سره د استادانو توقیر وي ما یو د امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه په مناقبو کې به کتل د هغه استاد حماد رحمه الله وی د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی چې ما زما استاد زما د جماعت د مدرسې نه وکوڅې اپلی کورو خو ما د هغې طرف ته خپې نه غځولې خپې مې نه غځولې بېدبې راځي نو دې وجه نه الله رب العالمین په علم کې څونه برکت اچولی دی څونه اتباع دي څونه چې د هغې یعنې معتقدین دي څونه هغې مسلک خاوندان دي حبر الامت عبدالله بن عباس رضی الله عنه خپل قصه رضی الله عنهما خپل قصه ذکر کوي هغه وایي چې زه ما چې کله علم زده کولو نو زه به د یو صحابي ځکه دا کشر صحابي و په اعتبار د عمر سره کشر رسول الله چې وفات کېدلو نو دا تقریبا 14 کاله 12 کاله عمر ده او الله ډېر علم ورکړی خو بیا هم د خپل علم به سلسله جاري ساتله د استادانو نه به علم زده کړو وایي زه به لاړم چې کوم خلک چې پوه به شم چې دې عالم سره دې صحابي سره څه علم دی زه به لاړم احادیث باندې ما به هغې څه د غرمې ټیم کې د ګرمۍ په ټیم کې زه به لاړم او د هغې کور مخې ته مې څادر واچولو او کې به ناستم ما به دې ته څوک نه لېږل د استاد بېدبي ونه شي چېرې ته راوځه یا ما له اجازت راکړه چې زه درشم تا نه څه زده کړم وایي اومبه دا ګرمې شګې دا ګرمې سیلۍ هواګانې به راباندې لګېدلې وې خو زه ما استاد ته به یعنې څوک نه ورلېږلو چې هغه به راووتو د خپل قیلولي د خوب نه بعد به راپاڅېدلو چې وبې کتل خفه به شو ویا ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زویا ولې دې هلا ارسلت الینا څوک به دې رالېږلی وی یا به مونږ درغلی وی ځکه ته خو د اهل بیتو نه یې ته خو ډېر لوی د یو شخصیت دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د تره زوی نو ما ورته العلم یؤتی ولا یأتي نه چې علم به پسې خلک به ورځي علم چا پسې استادان چا پسې نه راځي نو هغه حبر الامت الله چې هغې له کوم مقام ورکړی دی یو وخت هغه استاد زید بن ثابت رضی الله عنه کاتب الوحیم دی هغه راغلی استخیږي دوله جرب ونیولو داس پړی ونیولو چې ورخیږي استاد ورخیږي خپې وله رکاب کې کېدلی ویا ابن عم رسول الله مکه ودستکې وإن هذا أمرنا بأن نفعل بعلمائنا وأساتذتنا دغسې موږ ته امر شوی دی چې موږ به د خپلو علماو داسې عزت د استادانو داسې عزت وکړو چې هغې ته به ونیسو او هغه به ورخیږي هغې خپې به رکاب ته ورخیږو وایي اته اړینه یا د کته د لاسونه را نږدې کړه یا چې نږدې کړو فقبلهما د لاسونه یې ښکل کړو وهذا امرنا بان نفعل باهل بیت نبینا صلی الله علیه وسلم دغسې موږ ته هم ویل شوي دي چې موږ به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو ته د اهل بیتو نه موږ به ستاسو لاسونه ښکلو دا وجه څه شی ده زما ورونو د عالم دا ولې دا مقام اوچت دی یو کتاب دی صلاح الیقظان لطرد الشیطان اکی وا خبره نقل کړې ده بیا وخت مې ډېر واسو معافي غواړم اکی نقل کړی دی چې شیطان د ابلیس ته د خپلو شیطانانو ویلي چې دا څه وجه ده یاره چې یو عالم مړ شي سخت خوشحاله شي د ابلیس ته ویلي او چې دا پیر صاحب مړ کېږي که نه نو دی خو بس دی باندې دونه نه خوشحالېږي حالانکه موږ چې ګورو پیران صاحبان خو لګوي ټوله ورځ خپل ځان یې ستړی کړو لګوي بس ټوله ورځ ها هو ها دغه شروع کړی وي مطلب یو وخت ما اړوله څه کوي بغیر د عبادت نه تېروي علما خو موږ ګورو کله چې دی خپل زندګي هم کوي او بس درس هم کوي کله وایي راځه شیطان ولګېدو د ابلیس وایي د خپل ملګري د شیطانان یې ځان سره کړه په انسانانو په لباس کې شولو او راشو یو پیر صاحب ته ورغله پیر صاحب ته وایي جي ته راوځه جي یو تپوس لراغلی څنګه تپوس کوي تپوس دا کوو هل يقدر الله تعالی ای الله رب العالمین په دې قادر دی چې دا ځمکې او اسمانونه او دا دریابونه دا دشتې دا د چرګې د اګۍ په یو کنډول کې ځای کولی شي پیر صاحب حیران شو علم نه وسار کړه
یاره نه پوهېږم نشم ویلی که ووایم چې شي نو دا خو ډېره غیر ممکنه خبره و اسمان نه و ځمکې دریابونه دارنګې دښتې او ځنګلې دا د چرګې د هګۍ په دې کنټرول کې به څنګه ځای شي د الله رب العالمین په قدرت کې شک راغی یاره بس دغه څه نشم ویلی فتوا نشم درکولی نه ویلی شم چې شي او نه ویلی چې نشي شیطان راووته مرګ ته سترګې ورته ویل راشئ که نه یار هم دله ګمراه کړو دې د الله په قدرت کې شک پیدا شولو نو دا خو کافر شولو که سړی داسې وایي چې دا کار به الله کولی شي یا به نشي کولی دا کافر شو وایي راځئ عالم ته لاړو عالم ناست دی د شاګردان مفتي صاحب په شان داسې ناست دی او خپل شاګردان ته تاو دي خنداګانې دي خپلې دغه دي ساتیرین دی د درس وخت نه دی هغې ته مخې تپوس یې ته وکړو چې الله دا قادر دی په دې خبره چې ځمکې اسمان نه دا په یو کنډول د هګۍ کې ځای کولی شي ولې نه شي وایي څه دلیل دی هغې ویل انما یقول له کن فیکون الله وایي چې انما کله چې زه الله اراده وکړم د یو کار فانما یقول له کن فیکون کله چې الله د یو کار اراده وکړي کن فیکون شي ولې نه شي داسې دغه ورته ویل ګوره شیطان ته چې ګوره دغه وجه ده لکه چې علما په مرګ باندې ځکه خوشحالېږو چې علما د خلکو کې د دین یو روحیه یو دارنګې دین یو حرکت پکې پیدا کوي حدیث صاحبانو کې چې دا ویل خپل ځان اصلاح کړی دی الله رب العزت دا مدرسه بالخصوصا مفتي صاحب ته هم دغه والده محترم تقریبا د لږې ورځې هفته نیمه به کېږي وفات شوې ده ټولو ته په دغه سره دعا وکړئ چې الله هغې ته مغفرت نصیب کړي او الله رب العالمین دې چې څوک دې مدرسې سره مرسته کوي الله یې د هغې په مال او اهل کې برکتونه واچوي الله رب العالمین دې دا مدرسه دا جامعه دا دې الله رب العالمین دائم او جاري ولري اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين